فياد دستري فتحي ننتبرك درتوايما أسد سلر ويشتما دا أسد سلر ويشتما بدي ولاد شكر خلاص والأفغانان لهر سيتما أسد سلر ويشتما دا أسد سلر ويشتما دا افغانستان اسلامی امارت زنده باد دا عزت کی جی پشتون دا آزادی کی میلی شتمنی هر وقت خوندی پخپلواکی کی پدی خاطر هر چاته آزاد. د ملي رادیو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ خوشاله به او د ژوند چارې به مو په خیر وي. قدرمنو اوریدونکو دا چې د اسد څلرویشتمه په افغانستان کې د ازادۍ ورځ ده نو او د اشغال وروستۍ ورځ ده نو راغلی یم دلته په سیمه کې د ماشومانو سره غږېږم د ازادۍ د ورځې په اړوند باندې چې دوی څومره خوشحاله دي. تاسو راسره اوسئ د خپرونې تر پایه پورې به موږ تاسو ته د روزګاني ماشومانو نظرونه د ازادۍ د ورځې په اړوند وړاندې کوو. راسره اوسئ. أسد سلرويشتما دا أسد سلرويشتما بدي ولاد شكر خلاص والأفغانان لهر سيتما. ته ستا نوم راته ووایه د کوم ځای اوسېدلی؟ محمد یاسین یم د مرکز ترینکوټ. ښه محمد یاسین وروره د په لاس کې بیرغ د کومې خوا کړی؟ دا مې رانیوی بازار کې دې رانیوی؟ څه پکې؟ د ازادۍ ورځ لمانځو. د ازادۍ ورځ کومه ورځ؟ د 740مه د چهارشنبې په ورځ. ښه چهارشنبې په ورځ باندې په دغه ورځ باندې څه سوي دي؟ په دې ورځ باندې اشغال ختم شوی، د اشغال وتلی دی. دا ښه نو مخکې چې اشغال و حالات درته معلومېدله؟ حالات ډېر خراب، امن نه و، دغه ډېر وینې تویېدلې. اوس امن دی. اوس امن دی. اوس خوشحاله یې؟ و ټوله خوشحاله. نو ستاسو په کلي کې هم نور ماشومان دا رقم بیرغونه ماشومانو دا رانیولي دي د ازادۍ ورځ لمانځي. د ازادۍ ورځ لمانځي په ګډه لمانځي؟ ښه نو پیغام دې څه دی نورو ماشومانو ته؟ پیغام نورو ماشومانو ته دا دی چې باید چې دوی بیرغونه رانیسي، ازادۍ ورځ ولمانځي. ډېره مننه، ژوندی اوسې خیر د عزت کیږي پښتون د ازادۍ کی میلی شتمني د ازادۍ ورځ مبارک ساتنه د عزت کیږي پښتون د ازادۍ کی میلی شتمني. ته ستا نوم راته ووایه او د کوم ځای اوسېدونکی یې؟ خالد احمد د عبدالله فیض او د اصلي ځان په نشین کې دی. اوس دلته ملاغه صاحب مرستې د ژیړ اورزې نه کې راځي خو دلته پراته دي. ښه نو ته دا راته ووایه چې دا ستا په لاس کې څه دي؟ دا بیرغ دی. دا کوم بیرغ دی؟ د اسلامي امارت بیرغ دی. ښه دا څه پکې؟ را مې نیوی. چیرې؟ د بازار کې. ښه نو څه پکې بیا؟ د ازادۍ ورځ ده. کله د ازادۍ ورځ ده؟ 20مه. ښه ته خوشحاله؟ نور خلک هم خوشحالي کوي؟ ولې خوشحالي کوي؟ د اسد 20مه ورځ ده او د اشغال ختم شو. ماشومان هم دغه ورځ ولمانځي. مننه، ژوندی اوسې. ساتنه د عزت کیږي پښتون د ازادۍ کی میلی د ازادۍ ورځ مبارک ساتنه د عزت کیږي پښتون د ازادۍ کی میلی شتمني. ښه نوم دې څوک دی؟ د کوم ځای اوسېدونکی؟ نوم مې قاری محمد اغا د فاروق اغا صاحب زویم د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ د اولي او زیات سره مو کور. ښه قاري صاحب خدای دې راوله د په لاس کې چې بیرغ دی د کومې خوا کړی دی؟ دا مې رانیوی. پیسې دې د کومې خوا کړې؟ په څو دې رانیوي؟ ته کیسه وکړه. دا مې په 10 افغانۍ رانیوی. پیسې مې زما د پلار څخه واخیستې، د منار سره مې رانیوی. ښه نو بیا هغه پیسې درکړلې؟ هغه پیسې راکړې. نه درته چې دا څه پکې؟ راته ویې ویل مال د ازادۍ ورځ د خلک خوشحاله دي، په دې ورځ افغانستان کې امن راغلی دی، خلک ډېر خوشحاله دي. دغه ورځ دغه طالبان منځي نو برای پیسې راکړې. ښه نو بیا دې په بازار کې دا بیرغ رانیوي؟ برای مې بیرغ رانیوي. اوس څه پکې؟ اوس د ازادۍ ورځ لمانځم. د 740مه باندې ناټو امریکایان وتلي دي د افغانستان څخه دغه ورځ ګرده لمانځي. خلک ډېر خوشحاله دي او په دې ورځ خلک ګرځي په د بازار کې. ژوندی اوسې، کامیاب اوسې قاري صاحب. پیغام دې څه دی ماشومانو ته؟ پیغام مې دا دی چې خلک د ازادۍ ورځ ولمانځي، لا اله زینه نجي او سبقان وایي. ساتنه د عزت کیږي پښتون د ازادۍ کی میلی د ازادۍ ورځ مبارک
ساتنه د عزت کیږي پښتون د آزادۍ کې ملي شتمني. ښه نوم دې راته ووایه او د کوم ځای اوسېدونکی یې؟ نوم یې اشرف علي د ارزګان اوسېدونکی یم. ښه اشرف علي وروره دغه بیرغ دی د کومې خوا کې؟ دا مې رانیولی. ښه څه پکې یې؟ د ازادۍ ورځ د څلوېښتمه ورځ ده. ښه نو بیا څه کوې دغه ورځ لمانځې؟ ولمانځه. د چا سره نور ماشومان هم دغه بیرغونه پیدا کړي دي؟ هغوی هم داسې ورځ لمانځي. ښه نو دغه د ازادۍ ورځ ته په پوهېږې چې دا څنګه راغلې ده لاسته؟ افغانستان کې اشغال ختم شو، عبارت راغلی دی، اوس امن دی. ښه ته خوشحاله یې؟ خوشحاله. ښه نو نور ملګري دې هم دغه رقم خوشحالي کوي؟ ښه سبقان وایې؟ تر کومه ځایه پورې دې سبقان ویلي دي؟ د ایلاف قریش مې پورې ویلي دي. ښه ډېره مننه ژوندی اوسې خیر اوسې. ساتنه د عزت کیږي پښتون د آزادۍ کې ملي د آزادۍ ورځ مبارک شه. ساتنه د عزت کیږي پښتون د آزادۍ کې ملي ښه نوم دې راته ووایه؟ نوم یې حبیب الله دی د کوم ځای اوسېدونکی؟ د روزګان ولایت. ښه حبیب الله جانه دغه په لاس کې چې بیرغ د کومې خوا کړی دی؟ دا مې هلته رانیو. ښه نو څه پکې یې؟ دا د آزادۍ ورځ ده، د 47مه د آزادۍ ورځ ده. ښه دا د ازادۍ ورځ ته څه پوه شولې د ازادۍ ورځ ده؟ په څه رقم څه پېښه شوې ده په دې ورځ؟ دغه ورځ امریکایان وتلي دي د افغانستان څخه موږ ازادي لاسته راوړې. ښه مخکې څنګه وه د ازادي چې نه وه څه ویلی شې چې مخکې حالات څه رقم وه؟ هغه امن نه و، دغه اوس امن راغلی دی؟ اوس امن راغلی دی. ته چیرې تللی چې اوس امن راغلی دی؟ دغه ته تللی یم، دغه تنکي خولې ته تللی یم، چورې ته تللی، مربا ته تللی. ښه ساعت مو تېر دی؟ 7 ساعت مو تېر. نورو ماشومانو ته د پیغام د ازادۍ د ورځې په اړوند مینځ څه دی؟ هغه دا پیغام دی چې دوی سپین بیرغونه پیدا کړي، دا ورځ ولمانځي. مننه ژوندی اوسې خیر اوسې. ساتنه د عزت کیږي پښتون د آزادۍ کې ملي د آزادۍ ورځ مبارک شه. ساتنه د عزت کیږي پښتون د آزادۍ کې ملي شتمني. ښه نوم دې راته ووایه او د کوم ځای اوسېدونکی یې ځوانه؟ نصیب الله یم. نصیب الله یې؟ ښه د کوم ځای اوسېدونکی یې؟ د روزګان. دغه چیز په لاس کې دی؟ دا بیرغ د اسلامي امارت بیرغ. د اسلامي امارت بیرغ دی؟ دا څه پکې؟ دا د دغه لپاره رانیول دی، د ازادۍ لپاره. ښه د ازادۍ ورځ لمانځې؟ ښه نو خوشحاله یې؟ ولې خوشحاله؟ د 40مې 40مه ورځ په دا خاطر باندې خوشحالي کوي؟ نور ماشومان هم خوشحالي کوي؟ نور خلک تا لیدلي چې خوشحاله دي؟ ښه نو دغه ورځ څنګه راغلې ده لاسته؟ کافران د افغانستان وو. ښه ډېر مننه ژوندی اوسې. پیغام خو به نه لرې ماشومان ته نور ته؟ پیغام لرم چې ماشومان نور هم خوشحاله دي. ښه خیر. ساتنه د عزت کیږي پښتون د آزادۍ کې ملي شتمني. د آزادۍ ورځ مبارک شه. ساتنه د عزت کیږي پښتون د آزادۍ کې ملي ښه شتمني. نوم دې څوک دی او د کوم ځای اوسېدونکی؟ نوم یې شفیع الله د مرکز ترینکوټ اوسېدونکی یم. شفیع الله جان د مرکز ترینکوټ اوسېدونکی په لاس کې چې دغه بیرغ د کومې خوا کړی؟ دا بیرغ مې رانیوی. چیرې دې رانیوی؟ په بازار کې مې رانیوی. په څو دې رانیوی؟ 100 افغانۍ. پیسې دې د کومې خوا کړی؟ ما د پلار څخه مې واخیستل. څنګه دې ټوله؟ ما ټوله ما 100 افغانۍ راکړم. د ازادۍ ورځ د ټول ماشومان دا بیرغونه رانیسي، زه بیا هم رانیسم. نو بیا پیسې درکړې؟ بیا پیسې راکړې. نو اوس څنګه کوې دغه ورځ لمانځې خوشحالي کوې؟ ورځ لمانځه خوشحالي کوم. نو نور ملګري هم لرې که یوازې؟ ټول نور ملګري هم لرم. څو ملګري دي دې؟ ډېر ملګري. ډېر ملګري دي دې؟ ښه د لیب بازار کې لمانځي دا ورځ که بیا وطن ته ځي یا بل ځای ځي؟ چیرې لمانځي دا ورځ؟ راځي نو نه زه بله سم ځای ځي؟ سم ځای ځو. ښه نو پیغام دې نور ماشومان ته څنګه دی؟ نور ماشومان ته مې دا پیغام دی چې دغه ورځ هم دا رقم ولمانځي لکه دا نور ماشومان چې لمانځي. ساتنه د عزت کیږي پښتون د آزادۍ کې ملي شتمني. د آزادۍ ورځ مبارک شه. ساتنه د عزت کیږي پښتون د آزادۍ کې ملي شتمني. ته خپل نوم راته ووایه او د کوم ځای اوسېدونکی؟ زما نوم نورالله د مرکز ترینکوټ اوسېدونکی یم. ښه نورالله جانه ته کیسه راته وکړه چې دا 740مه کومه ورځ ده؟ دا په دغه ورځ امریکایان د افغانستان څخه وتلي دي، اشغال ختم شوی دی. اشغال ختم شوی دی؟ مخکې د اشغال په وخت کې څنګه حالات وه؟
مړي کېدل ډېر زیات به جنګونه کېدل په خلکو په کورو کې به مړي پراته وو شهیدان به پراته وو چې کله د امریکایان ولاړه اوس امن سولو اوس امن دی ته چیرې چیرې تللی چې امن راغلی دی په افغانستان کې د لرې ځایو ته نه تللی د هغه شاوخوا ګرځي خوشحاله یې اوس زیات خوشحاله دي ستاسو په منطقه کې نور خلک هم خوشحاله دي که یوازې ته خوشحاله یا ډېر خلک خوشحاله دي ټوله خوشحاله دي دا په لاس کې دي څه شي دا بیراغ دی دا بیراغ یې د کومې خوا کې دا مې هلته بازار کې رانیولې ښه بازار کې دې رانیوي نو اوس څه په کوې بیا اوس یوړم د اسد څلرویشتمه د ازادۍ ورځ ته هلته خلک بیراغونه راوړي نو موږ هم رانیولي ښه د دغه بیراغ دپاره دې پیسې د کومې خوا کوې دا زما پلار ته وویله څنګه درته وویل ته کیسه وکړه ما پلار ته ما هلته نن د ازادۍ ورځ کفار ټوله د افغانستان څخه وتلي دي ما ته روپۍ راکړه بعد جیش افغانۍ راکړل ما بیراغ په رانیوی بیراغ دې په رانیوی نو اوس خوشحاله یې چې دا ورځ لمانځې و ډېر زیات خوشحاله یم نور ماشومان هم خوشحاله دي ته کیسه وکړه چې هغه څنګه دي هغه نور ماشومان هم ډېر زیات خوشحاله که څنګه چې زه خوشحاله یم نور هم دغسې خوشحاله دي هغو هم دغه رقم بیرغونه رانیولي دي و ښه نو دا ورځ لمانځئ و دا ورځ لمانځه پیغام یې دا چې ټول ماشومان باید زده کړې وکړي او دغه د ازادۍ ورځ ښه په خیر باندې تېره کړي مننه ژوندی اوسئ وطن د عزت کیږي پښتون د ازادۍ کی ملي شتمني د ازادۍ ورځ مبارک شه وطن د عزت کیږي پښتون د ازادۍ کی ملي شتمني نوم مې فیصل احمد دی پخوا مې کور په نچین کې و دا ته اوس ملغاس حاج امیر د محبس را دې خوا دا ته پراته یو فیصل احمد جانو ته دا راته ووایه چې ته سبقان وایه سبقان دې ویلي دي هو سبقان وایم اوس شروع دي و شروع دي د څو کالو یې شپږو کال یم د شپږو کالو یې ښه نو نور وروڼه هم لرې هو ښه ته د وروڼو مشر ورور یې که کشر ورور یې یا در ده مشر یم در اول زما کوچني ورور کشر یم ښه در ده مشر یې در هغه هغه کشر در یې ما کشر هغه در تا کشر دی ښه ژوندی اوسې فیصل جانه ته دا راته وایه چې په دا لاس کې څه شي دا بیراغ دی دا څه پکه دا ما رانیویه چیرې دې رانیوي په بازار کې ښه په څو دې رانیوي په جیش افغانۍ په دېرش افغانۍ دې رانیوي پیسې یې د کومې خوا کړې پیسې زما پلار راکړلې نو څنګه چې ځینې واخیستل هغه څه په پیسې هغه ته مې ورته ویل دا د ازادي د ګرده واراني سي بریا درکړه دې پیسې و ښه نو یوه دانه دې رانیوي که نور هم رانیولي دي یوه دانه مې رانیوي نو نورو ته یې رانیسه که یوازې دغه یوه دانه ستا بس دی هغه یوه دانه زما بس ښه نورو ملګرو دې هم دا رقم بیرغونه رانیولي دي که یوازې تا رانیولي دي یا نور هم رانیولي دي نور هم رانیولي دي نو دا څه به کوي بیا دا موږ د دې دپاره رانیولي چې کافران د وطن ولاړه دا د ازادي ورځ ده مننه ژوندی اوسې نورو ماشومانو ته دې پیغام څه دی چې هغه څنګه وکړي هغه دا رقم بیرغونه رانیسي کافران زموږ د وطن ولاړه مسلمانانو دا پیغام دی چې دا ورځ ومنځي مننه خیر اوسې ژوندی وطن د عزت کیږي پښتون د ازادۍ کی ملي شتمني د ازادۍ ورځ مبارک شه وطن د عزت کیږي پښتون د ازادۍ کی ملي شتمني ښه نوم احمد ضیا د کوم ځای اوسېدونکی د روزګان مرکز ترینکوټ اوسېدونکی ښه احمد ضیا جانه د په لاس کې څه شی دی سپین بیرغ اسلامي امارت ښه د سپین بیرغ د اسلامي امارت په لاس کې دا څه پکې دا د ازادۍ د 40 د 40 ده د ازادۍ ورځ ده ښه دا ته څه په خبره شې دغه ورځ د ازادۍ د څنګه دا څه پېښه شوې ده په دغه ورځ ځکه چې په دې ورځ د افغانستان څخه اشغال هغه ناټو وتلې ده ښه راټو وتلې ده یعنې ته خوشحاله و. نور خلک هم خوشحاله دي وکه ښه نو ته دا راته وایه چې سبقان دې مو ویلي دي و ښه تر کومه ځایه پورې سبقان ویلي دي د ثانیې درجې پورې ښه د ثانیې درجې پورې دې ویلي دي نو ستاسو په منطقه کې نور که ماشومان هم دغه رقم بیرغونه یې رانیولي دي په خوشحاله دي وکه ښه اوس خوشحالي کوئ خوشحاله یاست اوس خوشاله پیغام دې څه دی خلکو ته خلکو ته مې دا پیغام دی چې خلک باید دا بیرغونه راواخلي او خوشحالي وکړي ځکه چې دا د خوشحالي ورځ ده او په دې ورځ باندې امریکایان وتلي دي افغانستان ازادي ترلاسه کړې ده په دې ورځ ډېره مننه ژوندی وطن د عزت کیږي پښتون د ازادۍ کی ملي د شتمني ازادۍ ورځ مبارک شه
ساتنه د عزت کیږي پښتون د ازادۍ کی ملي شتمني. ښه نوم دې څوک دی او د کوم ځای اوسېدونکی؟ نوم مې خالد دی د روزګان مرکز شرنکوټ اوسېدونکی. ښه خالد جانه د په لاس کې څه شی راخڅې دي؟ سپین بیرغ دی. دا څه پکې؟ دا مې د ازادۍ دپاره نیولی دی. ښه د ازادۍ د ورځې دپاره؟ ښه نو ته خوشحاله یې چې دغه ازادي لمانځې؟ ښه دغه ازادي څنګه لاسته راغلې ده؟ د ازادي د افغانستان څخه اشغال وتلی دی. ښه او نور ماشومان هم دا رقم خوشحاله دي؟ ښه چیرې چیرې ته تللی یې چې ګرځېدلی خوشحاله یې ګرځېدلی؟ چورې ته تللی یم چورې ته چې پر دا لار نه څوک دغه به کړي پر غونډیانو پر ده ځای به کړي اوس امن دی په ډمبار دی. اوس ته خوشحاله یې؟ څومره خوشحاله یې؟ ډېر خوشحاله یم. ښه نو پیغام دې څه دی ماشومان؟ نور ماشومانو ته دا پیغام دی چې سپین بیرغونه رانیسي د ازادۍ ورځ ده 24 تاریخ. مننه خیر. ساتنه د عزت کیږي پښتون د ازادۍ کی ملي شتمني. د ازادۍ ورځ مبارک شه. ساتنه د عزت کیږي پښتون د ازادۍ کی ملي شتمني. د ملي راډیو قدرمن اوریدونکو دا وه د اسد یا د افغانستان د ازادۍ او یا د اشغال د وروستۍ ورځې په اړوند باندې د اوروزګاني ماشومانو نظرونه او د دوی د خوشحالۍ اظهار چې تاسو ته مو پرې خپرونه جوړه کړې وه وړاندې مو کړل. نو هیله ده چې دا خپرونه ستاسو د خوښۍ وړ ګرځېدلې وي. تر بیا بلې خپرونې پورې چې زه حمیدالله وطني ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم. تاسو پر لوی او مهربانه خدای سپارم. هر چیرې چې یاست شاد او خوشحاله اوسئ. ساتنه د عزت کیږي پښتون د ازادۍ کی ملي د افغانستان اسلامي امارت زنده باد. ساتنه د عزت کیږي پښتون د ازادۍ کی ملي شتمني هر وخت وي خوندي په خپلواکۍ کی په دې خاطر هر چاته ازادي وي تل اهما. اسد څلرویشتمه د اسد څلرویشتمه په یاد د سترې فتحې نن تبریک درته وایمه. اسد څلرویشتمه د اسد څلرویشتمه